دغه سیمینار کې د پلاستیکي کڅوړو د زیانونو په اړه ښاریانو ته عامه پوهاوی ورکړل شو چې پلاستیک روغتیا ته زیان رسوي او د دې سربیره چاپیریال هم زیانمنوي. په دې سیمینار کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل شول چې خلک باید د امکان تر بریده له پلاستیکي کڅوړو څخه ګټه پورته نه کړي. هدف از این پروگرام به خاطر آگاه نمودن مردم و فهماندن مردم که محیط زیست یک نعمت بزرگی است که از جانب پروردگار برای ما داده شده که ما از این محیط زیست حفاظت بکنیم و تا اینکه نسل‌های آینده بتوانه و در این محیط زندگی بکنه. محیط زیست مسئله چې ده د افغانستان مسئله نه ده، د جهان مسئله ده. د په هکله باید ټول وګړو ته عامه پوهاوی وشي. ویلې چې که چېرته محیط نه وي ژوند نشته، نو دا ډېر مهم دی چې موږ خپل محیط پاک وساتو. په محیط کې د درې شیان چې ما یاد کړل، اوبه، ځمکه او هوا، دا باید پاک وساتل شي. که دا ونه ساتل شي، د ځمکې پر مخ باندې موږ ژوندون نشو کولی. په همدې حال کې د دې سیمینار یو شمېر ګډونوالو دارنګه د عامه پوهاوي سیمینارونه د پاک چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وښودل. زیاته یې کړه چې سالم چاپیریال ساتلو لپاره باید دغه ډول سیمینارونه دوام ولري. یک برنامه خیلی خوب بود و ما خیلی خوشحال هستیم که چین برنامه ها همه برگزاریش تداوم پیدا بکنه تا مردم از استفاده غیر ضروری پلاستیک آگاه شوند و بدیلی برای استفاده پلاستیک پیدا بکنن. برنامه ها بیشتر شوند، جوانان، محصلین، استادای دانشگاه، اینها بسیار بزرگترین نقش دارن که تبلیغ بکنن، کامپاین بکنن در سطح ملی. انشالله همه انشالله بتونن این برنامه عملی شود. د یادونې وړ ده په دې سیمینار کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو څخه نږدې 200 کسانو برخه اخیستې وه. په پام کې ده چې دارنګه د عامه پوهاوي غونډې به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي.